خو که غواړې چې هره ورځ شکار نشي، د تا د جیب نه څوک پیسې ونه باسي، ستا وخت څوک ضایع نه کړي، پوهېږې خپله غلطي باید ټارګیټ کړي، خپل اشتباهات باید هدف وګرځوي. مونږ مثلا زه یو ملګری لرم، مثال یې درکوم، دی ښه پوهېږي چې زما ضعف نجونې دي، چیرته چې زه جنۍ ووینم ورباندې خرابات کوم، چیرته چې جنۍ ووینم ورسره کینم بې ځایه خبرې کوم، دا ستا غلطي ده. په یوه میاشت کې ټارګیټ که، ولې که زما یوه کمزوري دا ده چې نجونې په راحتۍ کوی شي زما د جیبه پیسې وباسي، په راحتۍ کوی شي زما وخت ضایع کړي. پس سر د نن نه زه په دې یوه میاشت کې نجونو سره خپلې اړیکې مطلق له منځه وړم. که پرون د یوې جنۍ سره مې 1 ساعت خبرې کړي، نن 40 دقیقې خبرې کوم، په بله ورځ 10 دقیقې خبرې کوم، په بله ورځ 20 دقیقې خبرې کوم، په بله ورځ 10 دقیقې خبرې کوم. زموږ ستونزه څه ده؟ هغه یو متل دی پښتو کې وایي، یا یې نه کوو که یې کوو د خره کوو. یا خو جنۍ سره 3 ساعته کینم خبرې کوم، یا یې مطلق بلاکوم، نور سره خبرې نه کوم. نه، ته دفتن نشي کولی خپلې تېروتنې یو دم له منځه یوسي. که زما په څېر اوسي دفتن یې کوی شي، ځکه زه په خپلو مغزو کنټرول لرم. که زه دا نن وایم چې زه نور ډاکټر نه ګورم، نه یې ګورم، ختم. اما که ویني چې مغزي ځواک د کم دی، کمزوری دی، بې غیرته یې، سست یې، لټ یې، کم خپلې غلطۍ باندې حمله وکړه او خپلې غلطیانې له منځه یوسه. په یو کال کې 12 میاشتې وخت لري، 12 غلطۍ دې ټارګیټ کړه، 12 تېروتنې دې ټارګیټ کړه، 12 کمزورۍ دې ټارګیټ کړه. ته اوس یو ماهره شکارچی یې، نه یوازې دا چې ښکار کوې، بلکې د خپل ځان نه دفاع هم کوی شي. مونږ چا سره د ضعیفه مغز د تقویې لپاره مرسته نه کوو. مونږ سپین ماموریت جوړوو چې یو داسې کلینیک دی چې په هغې کې به مایوسه، ډپرس او د ژور خفګان درلودونکو ځوانانو سره خبرې کوو او دوی به په خپلو پښو درو. سپین ماموریت داسې یوه پروسه ده چې په میلیونهاو په لکاو هغه ځوانان چې ناهیلي، ناامید او لوارو کې دي، دوی ته لار ښایي. د آنلاین لارې موږ دوی ته سرویس یا کومکونه کوو تر څو وشي کولی خپله لاره پیدا کړي. دا زما یوه هیله ده او دا زموږ د ټیم یوه هیله ده چې باید پوره شي. ولې پرته د شکه ستاسو مالي مرستو ته اړتیا لرو. نو که چیرته غواړئ ناهیلي ځوانان، هغوی چې ژور خفګان لري، هغوی چې نه پوهېږي په ژوند کې څه وکړي، یوه وسیله شئ تر څو هغو ته لاره وښایئ. نه دا چې یوازې کومک ورته وکئ د 1 یا 2 ورځو دپاره، بلکې داسې ژوند بدل کړئ چې وشي کولی ټول ژوند خوشحاله اوسي او خپل ژوند په خپله جوړ کړي. نو کولی شئ را سره په اړیکه شئ. البته دا وټساپ شمېره یوازې د هغه چا دپاره ده چې د سپین ماموریت مالی سپورټ یا مالی حمایت کوي. ستاسو هر روپۍ موږ ته ارزښت لري. مننه.